السلام علیکم. ستړي ماسې څنګه ښه جوړ یې؟ په خیر یې؟ خیر و خیرات یې؟ په خیر یې؟ جوړ روغ یې؟ په خیر یې؟ شپې ورځ ښه په خیر تېرېږي؟ ته څنګه یې؟ ښه جوړ یې؟ خیر اوسې ایمان دې قبول شه. میرو ورکه داسې خوابه دې رامعلومېږي. خدای دې خیر کړي. یاره پاینده په دې ژوند کې به سړی څنګه خوشحاله شي؟ یوه مو شل نه شوه، تر څو پورې به د بل مځکې کرو؟ یاره میرو زه خو یو لاکه به مطلب خو څه وایم. مطلب مې دا دی چې خلک کم ځایو ته ورسېدل او موږ څه کوو؟ یاره که رښتیا راباندې وایه ته خپله سوړ پوړ سړی، دا ستا بدن ته وګوره، دا ستا ځواني ته وګوره. هی 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 نو څه درته ووایم؟ لکه پاینده لکه چې بیا یې مسخرې شروع کړې. سم خبره وکړه. ښه نو چې رښتیا راباندې وایه غوږ شه. قسم په خدای چې دا ستا بدن زما وای د سرو او سپینو سره به مې بازۍ کولی. بازۍ هغه څنګه؟ ولې ته دا ډالرو باران نه وینې چې زموږ پر وطن باندې شروع دی؟ وام ظالمه یو موسسه به مو جوړه کړې وای، ستا به هم کار سم وای، زما به هم کار سم وای، د دواړو به ساعت تېر وای. څنګه اوس یې خوند وکړي. زه اوس ولې نو په تا څه سوي دي؟ درنه سمه پورې دې ما کتاب ویلی دی. بدن دې د وزیر دی تور ته ګوره، خو بس یو زړه پکار دی. زړه یاره پاینده که مشري په بدن کېدلی اوس به د دنیا ټوله پهلوانان مشران وای. ظالمه وام چې لږ غیرت وکړې. قسم په خدای چې د موسسې مشر چې سر در پښو خو ورته جوړ یې وام په مزو کې به په مزو کې. ظالمه د خدای ته وایي داسې که هی 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 وام لړکوزر څه چې وایي دا ډالر جیب ته ولوېږي. نور نو څه کوې؟ دا که دې ولې زړه در باغ باغ کوم. څنګه سوسې تاجیانه راغله؟ اوس راغله ستا پوښتنه یې کوله. راویښ شه لکه چې په ویښه دې باچېږي دله ظالمه. یاره پاینده ته خو بیخي بزرګ یې، خو دا راته کله به دا کار شروع کړو؟ اوه یو کار مې درلودی، کار مې اوس را په یاد شو. بیا به مازدیګر مجلس سره کوو. سمه ده زه اوس درته ځم. سمه ده بیا مازدیګر راشه، داسې نه چې را نشي. سمه اوس د خدای په امان. خدای دې معلوم وکړي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مسیح څنګه ښه جوړ په خیر خیر خیرات په خیر په انتظار کې یو لا وبخښه غرمه کله یو کور ته دلته راوته کور خوند نه راکوي خاص تا ته انتظار خیر ته کښېنه زه ولا دا ستړي شوم په کار اخته وم. ښه پاینده دا راته ووایه چې اوس په څه کوو ما ته خو په خدای که ژوند خوند راکوي. دا خو دې ښه خبره وکړه. یو شاعر وایي څومره چې زړه وي ښکلی هومره جمال وي خیالات لوړ ساته هر څه به لوړ وي. وایه دې اورېده؟ خدای مې واورېدل چې یوازې په خیالاتو څه نه کېږي. ښه ته اوس دا خبرې پرېږده را به سو اصلي موضوع ته. دا قلم کاغذ واخه. اوله خبره ده چې د دې کاره څه به زړه نه تورې او دومه خبره ده چې ګټه په تاوان کېږي او بله خبره ده چې کور به د کلي څه ښار ته وړې موسسه د کلي څه نه کنټرولېږي او دا مو ولیکه چې موږ به داسې کار کوو چې هېڅ چا نه یې کړی ځکه چې نوښت ډېر ضروري دی. او دا مو ولیکه چې اول به کوټۍ نیسو او بیا به پروپوزل نه وي شته کو پروپوزل. لکه پاینده دا پروپوزل بیا څه دی؟ هی څنګه پوښتنه دې وکړه؟ پروپوزل یعنې د سړیتوب، پروپوزل یعنې د ډالرو ګونۍ، پروپوزل یعنې د نیکمرغي. هی پروپوزل هی پروپوزل. لنډه ده چې پروپوزل یعنې د ژوند. بس ده میرو نور مې پر زخمو باندې مالګې مه رادړوه. پروپوزل هی پروپوزل. او بله ضروري خبره دا ده چې د کوټۍ د نیولو سره سم به دریشي اغوندې او سم خواړه به خورې. یاره پاینده خبرې خو یې ټولې ښې وکړې خو دا راته ووایه د دې کارونو دپاره به پیسې د کومه کوم؟ یاره میرو عجیبه ساده سړی خلکو پر سپین میدان باندې موسسې جوړې کړې. اوس ورته وګوره د اسمان د ستورو سره خبرې کوي. ښه داسې به وکړو ته دا ووایه چې څو غواوې به لرې؟ دوې دانې غواوې دي یوه دانه ګیلګی دي. واه ډېر ښه. او درې ماما د څو دانې دي؟ یاره زه چې وایم درې دانې باغم لري. بس کار وسو دا به خرڅ کو دا پیسې چې ما او تا مصرفوو پروپوزل به هم منظور سي. یاره پاینده دا یې څه ګډوډي شروع کړې. زه چې دا غواوې خرڅ کوم نو د کور کوچنیان به څه خورې او بل رې ماما ما ته چیرې غواوې راکوي خپلې. عجبه سړی د کوچنیانو خو دې هېڅ غم مه کوه. کله چې د موسسې څخه خلک خبر سي بیا نو هېڅ غم نشته. سر ته دې ووایه تا کله چې زما د موسسې پروپوزل منظور سو 500 سره زامن دې زه په موسسه کې د ځانه سره دروم. خو سر چې په دغه ورځ به ښه در نه سي نو په کومه ورځ به ښه درځي بیا نو موږ په بلا وو داسې خو سر څنګه؟ که د پروپوزل کار ونه سو نو بیا څنګه به نه کېږي؟ ته دا کار وکړه نور کار یې ما ته را پرېږده ما ته. سمه ده زه به په دا کار سبا شروع وکړم. Good night to meet you. زه په دغه کس یو شاله درته وکړم. لا 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 پتنګ پشته پتنګ پشته پتنګ پشته پتنګ بو پتنګ 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 بو پتنګ پشته پتنګ پشته پتنګ بو پتنګ پشته پتنګ 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 پتنګ. Sabe